له ایران په بېساري ډول د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په زور اخیستو سره د اسلامي امارت ریاست الوزرا د ایران له اسلامي جمهوریت د افغانانو د 4 لسیزو کوربتوب له امله پر مننې سربیره د دغه هیواد د تدریجي او باعزته مدیریت غوښتنه کړې ده. اسلامي امارت د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو غوښتي چې د کډوالو د ایستلو په بهیر کې له هر ډول سپک چلن او د بشر حقونو له نقضه ډډه وکړي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په دغه برخه کې وایي د افغان کډوالو په تړاو د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلیت له مخې موږ ټول له ایراني لوري غوښتي دي چې د افغان کډوالو رایستل دي په تدریجي ابرومندۍ وي او د ښه ګاونډیتوب اصول ته پام وکړي، څو له یوې خوا د ایستلو په بهیر کې د کډوالو حقونه مراعات شي او له بلې خوا د افغانستان د حکومت اړوند ادارې وکولی شي د کډوالو تنظیم چارې په سمه توګه مدیریت کړي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې یوازې په تیرو 9 ورځو کې له ایران څخه باندې 244,000 افغان کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي دي. راپورونه ښیي ډیری دا کسان د اوړي په سخته ګرمۍ کې مناسبې سرپناه، اوبو او نور لومړنیو امکاناتو له لاسرسي پرته راستنه شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم د دغو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د موسسې مسؤل یعقوبو ویلي یوازې په تیرو 3 اونیو کې 400,000 کسان له هیڅ شي پرته راستنه شوي دي. بل لور ته د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر محترم مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکتلي سره وکتل. په دې ناسته کې چې یو پلاوي د ښاغلي بیکتلي ملتیا کوله په ایران کې د افغانانو پر وضعیت او له هغه هیواد څخه د راستنیدونکو افغانانو د پیل شوي جوپې په اړه خبرې او بحث وشو. د ناستې په پیل کې د ایران سفیر له اسرائیلو سره په جګړه کې د اسلامي امارت او افغان ولس له دریځه مننه وکړه او هغه د دوو ملتونو د یووالي څرګنده بیلګه یاده کړه. د ناستې په لړ کې علي رضا بیکتلي هرات او نیمروز ته د خپل وروستي سفر او له ایراني لوړپوړو چارواکو سره د خپلو لیدنو جزئیات د کډوالو له وزیر سره شریک کړل. بیکتلي وویل چې د اسلامي امارت له چارواکو سره د راستنیدونکو افغانانو د ستونزو د حل په تړاو لیدنې مهمې وې. د افغانانو شکایتونو د رسیدنې په موخه 2 اړخیزې کمیټې کار پیل کړی او تر دې مهاله د افغان راستنیدونکو ګڼې ستونزې هوارې شوي دي. نوموړي ویل چې د ایران د جمهوري دولت لخوا د راستنیدونکو افغانانو پر ویزو جریمه معاف او د وسایلو او توکو پر انتقال یې ګمرکي تعرفې هم لغوه شوي دي. همدارنګه د یوې طرحې له مخې به د اسلامي امارت د سفارت او د ایراني لوري لخوا افغانانو خپلو پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د ناستې په پای کې بیکتلي ویل چې لویه برخه افغانان په داوطلب ډول له ایران څخه راستنه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل چې په تیرو 2 لسیزو کې ایران د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او نه باید چې د کډوالو موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب شي. محترم مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د راستنولو په اړه پر یوه طرحه وکړه شوې وه، خو په ایران کې د وروستیو حالاتو له امله نیمګړې پاتې شوه. محترم وزیر له ایران څخه د افغانانو پر داوطلب ډول د راستنېدو ټینګار وکړ او ویل ایراني چارواکي دي د افغانانو ستونزو پر وخت رسیدنه وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو یوه چارواکي ویلي تمه ده چې نږدې 3 میلیونه افغانان سږ کال بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. هغه خبرداری ورکړې چې دا بهیر به د افغانستان پر لا له وړاندې له سخت بشري کړکېچ ځپلي وضعیت خورا ډیر فشار راولي. ایران وړاندې 4 میلیونه ناقانونه افغانانو ته د جولای تر 6 وخت ورکړی چې له دغه هیواده وځي او پاکستان هم نوې تګلارې پلي کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو UNHCR استازي عرفات جمال په کابل کې ویل موږ د افغانانو یو غیر منظم، بې حرمته او پراخ کډوالۍ بهیر ګورو چې دواړو هیوادونو ایران او پاکستان پیل کړی. دا وضعیت پر افغانستان ستر فشار اچوي. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان د خپلو وګړو د بیرته ستنېدو هرکلی کوي. نوموړي زیاته کړې چې له پاکستان او ایران تر اوسه له 1.6 میلیونه ډیر افغانان بیرته راستنه شوي چې ډیری یې له ایران دي.